مستقیم هغه دا وطن په کلي مفهوم سره د دې د خوا څخه اشغال شوی و. د دې اشغال په سیاسي، اقتصادي، نظامي او ملکي عرصو کې وجود درلوده او د فرهنګي لحاظه دوی غوښتل چې افغانستان د یو د جمهوریتونو د اسیا میانه څخه تبدیل کړي او هغه قوانین چې هلته په اسلامي جمهوریتونو کې راوړي وو په افغانستان کې سټیپ په سټیپ تطبیقول. مګر د الله په فضل سره د افغانستان د مسلمان ملت په شهامت سره وکولی شو د دې تمام پلانونه په افغانستان کې د دې تمام هغه توطیې او دسیسې چې د افغانستان د ملت دپاره نیولې وې خنثی کړي. د دې درس عبرت دا دی که چېرته ملتونه سره یو شي، که چېرته خلک سره یو شي، د ژبې قومي اختلافات پرېږدي. نن دغه غمیزه چې په افغانستان کې روانه ده د خدای په فضل سره د دې امکانات به وکولی شي چې دا وطن د دې استعمار څخه نجات کړي او افغانستان سرلوړی په خپل تاریخ کې چې و او سرلوړی به په خپل تاریخ کې پاتې شي. ډېره مننه جناب سیدي صاحب. یو جهان مننه ده. ټلیفون به واخلو. السلام علیکم ورحمة الله. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. بله ډېرو محترمو ورونو خپل احترامات تاسو ته تقدیمومه. تاسو صحتمندي او روغتیا د خدای څخه غواړم. ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې خدای تعالی په قرآن کې وایي ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، او تاسو د ترجمه باندې ښه پوهېږئ چې تر څو چې یو قوم حالت ته ترجیح نه ورکوم، تر څو چې هغه قوم خپله په خپل نفسو کې او په خپل اعمالو کې او خپل افکار کې تغییر راوړي. نو په لحاظه دا موږ مسلمان امت باندې لازمه ده چې موږ باید اقدام وکړو چې خپل په اعمالو کې تغییر راوړو تر څو چې وکولی شو موافقتو ته لاس راوړو. ډېره مننه ګرانه، ډېره مننه. انشاءالله ټول باید دې ته متوجه شو چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یقینا امتانه ډېره مننه ګرانه. یو جهان مننه. الله دې خوشحاله ګرانه. وخت ډېر کم دی، ځکه که څه پوښتنه لرئ پوښتنه وکړئ ګرانه، ځکه چې پوښتنه خپله وکړئ ګرانه، نه ځکه وخت نشته دی. داسې چارې او ته موږ درې او څلور دقیقې وخت ورکړو، خو دلته دا ورونه ټول بلد دي. تاسو که پوښتنه لرئ بله ورځ بیا زما په خپرونه کې 15 دقیقې خبره وکړه، خیر دی، ځکه چې وخت کم دی. صحیح شوه. واساس تاسو خورور د سړي تر فکر وکړي او راشي او سلام اچي تاسو کلام ته نه پېری دا خو دې کېږي کنه. ښه سم ده. ما شروع نه کړې تاسو خبرې کوي. ښه شروع کړه. خبرې وکړم. دا یو دقیقه وخت لرئ. مهرباني. محترمه وروره. بله صاحب. مګر زه نه غواړم تشریحات ورکړم چې وخت نشته ده. زه باید دومره ووایم چې دا هغه شیرزاد ته چې تلیفون یې کړی و برادر محترم عزیز و شما زنگ میزنین باید دفاعه اما مسئله فارسی است که ما میگن پیش جانانه ما کشمش پندانه یکیست. شما میدونم میفهمین که وقتی که در نوبان افغانستان وقتی که شروع در اونجا برای مامورین دولت اجازه نبود که یک تشکیل کنن، اما بود که برادران جوانان مسلمانی یک تشکیل کردن. خب هر تغییری تا پشت تاریخ نمیریم، این تاریخ رو الگوز انشاءالله و ادامه میشه و تمام جهان و فرق نمیکنه که برادران از کدام در کدام موقف قرار داشتن. اما قبل دلیل است که شما وقتی انقلاب 8 ثور پیروزی 8 ثور میگین که برای مجاهدین و ذخیر میکنین یا میگین که مربوط به مجاهدین است، یک مسئله بسیار غلط است. به خاطر از اینکه شما ببینید که آقای مسعود تراش به نام معاهده کوalition plot of جبل سراج با همراه ریاله وزیر کمونستان و جنرالای کمونستان امضا کردم با موافقت اتحاد جماهیر شوروی وقت و بعد اینا کمونستان را کابل آوردن و حکومت تشکیل کردن. شما چطور میگید حکومت مجاهدین؟ چرا میگید که حکومت مختلف کمونستان در روی بمیان آمدن و اینا و استاد ربانی و آقای مسعود با کمونستان یک جای اتحاد کردن و داخل کابل شدن. و شما ببینید که بعد از او چه جنایاتی را در کابل اینا کردن و کابل و 5,000 نفر را کشتن و بالاخره متوجه هستن وقتی که اینا مردم بکشتن خانه مردم را خراب میکردن
بطرف تیمنی بطرف عرق چرا این مناطق که مصوم بوده خب یه اگر اون توصیه بود که از طرف خود شما از طریق فرمان امرای استاد سایه جمع جای به طرف کابل حمله میکردیم و به خاطر که حزب اسلامی موقف حزب اسلامی بدنام بسازید و تعاملی شما موافق. اما مردم مردم افغانستان به این پی میبره که موضوع از چی قرار است و شما ګران ورونو که لږ وخت په نظر کې وساتو یوه خبره بله دا ده چې د اووم دسمبر او د اتم دسمبر مسله نو په دې اووم دسمبر کې ګورئ مخکې به ویلي وي کمونستان دي نو نن هماغه کمونستانو سره مشترکې شوراګانې جوړې دي او په یو ځای ورسره ناست دي هماغه مجاهدین په نامه مجاهدین زه ورته بدبختانه مجاهدین نه الله دې دوی ته هدایت وکړي زه به نور څه ووایم مجاهدین نه دا دالې په لام بدل شوی دی مجاهلین شوي دي لام سره راغلي دي ښه مجاهدین دالې خوړلی او بس په لام باندې بدل شو مجاهل شو اوس خبره دا ده چې هماغه خلک دي اووم دسمبر هم تجلیلیږي هماغه بریتور له نیکټایي سره راشي نو دا ګیرور له پګړۍ سره ورشي نو غاړه کې ګل ور واچي چې یاره ډېر ښه کار خو م کړی و چې په اووم دسمبر کې راغلی او داود خان هم له منځه ویوړه او موږ ته هم زمینه برابره کړه که تاسو نه وئ نو موږ به په دې ریاست جمهوري کې زه چا پرېښودم نو دا استاد رباني به چا پرېښی وی او دا نور به چا پرېښي وو دوی به بیا چېرته داسې مزې چرچې کولې په زریدار موټرو په زرې موټرو کې به ګرځېدله و صاحب دا خارجي تجارتونه و دا د تیارو پلورل او دا بی بي صاحبه خانم میډم صاحب محترمه به په کاناډا کې لږ ډالرو سره دا ټول مسایل به چېرته و خو دا د دوی لپاره یو غټ هغه وه نو ګل په غاړه کې ور واچوي چې تا نه ډېره مننه چې کودتا دې وکړه او ځکه د دې یوه بېلګه زه دلته په وسلو کې وینم زموږ یو تش په نامه باندې یو تک تور مجاهد ځان ته مجاهد وایي هغه تر خنګرو پورې لیونی دی دا پوره لیونی دی پوره او چې چېرته دروغ پیدا شي الله شاهد دی چې رښتیا به پرې ونه وایي نو بیا په یو ځای کې ناست و همدا کمونستان ورته وایي ده ته وایي او دی ناست دی څه ورته وایي وایي دا تاسو ناست دی دا تاسو ښه ډېر وژلي دی ورته کټ 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 وخاندي غلی ورته ناست دی وسپېره خو کېنه مه کنه پورته شه دې نه نو چې نور دې زور نه رسېږي خو ځه دې لاړ شه نو نن دوی ورته ناست دي هملته نو هغوی ته ګلان په غاړه کې واچوي بیا چې سبا ورځ شي سبا ورځ نو اتم ده سبا ورځ را روانه ده کنه اتم دسمبر بیا نو همدا اووم دسمبر والا له ښه ښایسته داسې معطرو ګلانو سره ورشي او د نورو ته په غاړه کې ور واچوي دا اووم دسمبر والا اتم دسمبر ته ور واچوي چې مبارک شه خو دا تاسو وایي چې راغلی موږ هم ځان سره ونیولو صاحب چا دستګیر پنشیري آصف دلاور بابا جان او دا نور لیونیان او دا بېسره او دا بېخپو سپیان دا یې ټول راټول کړه د معذرت سره ځکه الله پاک دې ته زناور وایي نو چې زما رب ورته زناور وایي بلکې الله وایي اولئک هم شر البریه دا د ځمکې په سر باندې دا د ځمکې په سر چې څومره اوسیږي او څومره خوځېدونکي دي خنزیر دی سپی دی پیشو دی انسان دی غوی دی شادو ده بیزو ده چې څومره چې دي په دې ټولو کې بدترین دا خلک دي دغسې خلک اولئک هم شر البریه نو بس دی دا چا دا راټول کړل ځان سره دا یې راوستل نو بس اوس بیا هملته په حکومت کې ناست دي همده دې کمونستانو به امپریالیزم امریکا داسې به ښه الفاظ خو یاد دي که نه امپریالیزم جهانخوار نن هماغه امپریالیزم ته ناست دي جیب یې ورته کړی دی واچو پیسې ډالر څنګه راځي هماغه امپریالیزم جهانخوار ته ناست دي خو په هر صورت باندې خویندو ورونو ټول پوهېږي چې خبره څه ده خبره د جیب ډکولو ده نه د وطن ده نه د ولس ده نه د خوار او غریب او یتیم ده او نه د وطن د ارضي تمامیت ده بلکې خبره دا ده چې څنګه جیب ډکي او پیسې څنګه لاسته راوړي خصوصا دې مسلې ته بیا وروسته اشاره کوو چې دا د ډیورن کرښې چې ډېر پسې ګرځي دا ډیورن والا هلکه سترګه دې ګټل او سر دې بیله ته راغلی دا اوسنی تمامیت ارضي او دا د وطن حدود اربعه دغه وساتم تا ته ډېره غټه خبره ده ته راغلی چې ډیورن د ظاهرشاه په زمانه کې په پاکستان کې قنسلګري وه یعنې دا شرم خبره نه ده چې موږ اوس هم لګیا یو هغه وایي یعنې که دا داسې معنی لري لکه په کابل کې د کابل
د اسلامي جمهوریت یا د کابل د جمهوریت یا د شاهي حکومت قونسلګري دا څنګه خبر په کابل کې کومه قونسلګري چې ستا خبره ده نو بیا د قونسلګري ولې دومره خو به دې کړي چې نه درلېږم نو په هر صورت باندې خویندو ورونو دې موضوع ته متوجه شئ چې اووم دسمبر دا یوه توره غمیزه او کودتا او ډېر بد حالت په وطن باندې و او اتم دسمبر دا د دې ادامه وه ځکه کمونستان ورغلل په شمال کې سره کېناستل روسان او KGB او دا نور سره راکېناستل کنې دې کتاب تقریبا ما نن ټوله ورځ په دې کتاب تېره کړې ده دا کتاب دی تاسو وګورئ دا کتاب دا افغانستان رښتیا پلټنه دا بروس ګاف ریچارډسن لیکنه ده او په پښتو په فارسي ژبه باندې دا ترجمه شوی په دې کې هغه حقایق تصویرونه او عکسونه دي چې انسان لولي یعنی حیرت کوي چې یا الله دا خو موږ ته قهرمانان او مسلمانان او مجاهدین ښکاره کېدل دا څه بلاګانې وې وایي سر ته دې ګورم داسې یې لکه مولا په کور خو د هر چا په سري که نه خو لیکن چې خپو ته یې ګورې داسې دی لکه جولا بس روانو چا پسې انا لله و انا الیه په هر صورت باندې رابه شو دې خبرې ته چې جناب سیدي صاحب نه به یوه بله پوښتنه کوم او هغه دا ده چې جناب سیدي صاحب په هغه وخت کې چې روسان افغانستان ته راغلل دا د روافظو د حکومت یعنی د ایران د رافضیانو سیاست په هغې وخت کې د روسانو په علیه څنګه و او اوس چې په افغانستان کې امریکایي پلوه حکومت راغلی دی او د امریکا له ګټو د ناټو او د دې هیوادونو له ګټو نه پوره دفاع کوي نو اوس د ایران او د ایرانی حکومتونو سیاست په ظاهره څه دی ګر چې په خفا کې پټ پسې شا خو پوهېږو چې دا دواړه سره د یو ابۍ زمن دي یو پلار او د یو مور بچي دي خو اوس سیاست څنګه دی که لطف وکړئ په دې اړوند باندې مختصر یو څه مهرباني وکړئ بیا به یو ټلیفون ته جواب ورکړو مهرباني وکړئ استاد سیدي صاحب السلام علیکم یو وخت مې د افغانستان نقشه مخې ته واچوله او ومې غوښتل چې دا سرحدونه یو ځلې د تخنیکي لحاظه کله چې زه د دې بخش مسؤل مطالعه کړم یوه نقشه مې لاسته ولیدله هغه د افغانستان او د ایران نقشه وه سرحد و دا سرحد راته زیګزال معلوم شو او یو د متخصصینو څخه مې پوښتنه وکړه چې دا ولې زموږ سرحد د ایران سره زیګزال دی نو هغه راته وویل چې ایران د اولې ورځې نه په دې فکر کې دی چې افغانستان خپله خاوره ګڼي او د افغانستان د نیولو دپاره د تمامو وسایلو څخه استفاده کوي د پیسو په زور د نظامي په زور د عقیدوي په زور باندې قومونه د دې امکانات مساعدوي چې هره ورځ د دې خاوره د زګزال سره مواجه کړي کله چې روسیې په افغانستان کې تجاوز کوو نو مؤرخین لیکي چې دا خبره په غیر مستقیم توګه د خمیني سره طرحه شوله او هغوی د دې مسلې دپاره د داسې امکانات را مساعد کړی چې په غیر مستقیم سره د اوکې مسله یې ورکړله همدغسې په وروستني وختونو کې حفیظ الامین ایران ته سفر وکړ او بیا د ډاکټر نجیب په وخت کې چې دوی اتحاد اشغانه ته په ایران کې ځای ورکړی او د مجاهدینو څخه یې دفاع کوله مګر په خفا کې د افغانستان د ډاکټر نجیب د رژیم سره رابطه درلودله د وزارت خارجي خاص مشاور برجوردي نه تنها یو ځلي بلکې څو ځلې افغانستان ته سفرونه وکړل او په ټولو سفرونو کې دا مسله تاییدوله چې موږ له تاسو سره استو او موږ د ستاسو سره هر نوع مالي او معنوي کومک ته اماده استو ایران د افغانستان همسایه دی
همسایګان همیشه خپل روابط د همسایګي پر اصول او بنیاد باندې ټینګوي، مګر ایرانیان افغانستان ته د یو همسایه اسلامي مملکت په څېر نه، بلکې داسې یو خاوری ګڼي چې وکولی شي د دې څخه استفاده وکړي. بناءً ایرانیان د افغانستان دپاره فرقوي دیدن کوي او په هر عمل کې خپل د تقیهي سیاست څخه استفاده کوي او غواړي چې په دې مملکت کې خپل افراد ځای په ځای کړي. کله چې د ایرانیانو څخه پوښتنه وشي چې تاسو په افغانستان کې څه رقم رژیم غواړئ، دوی په ډېر شدت سره همغه وخت کې چې د ډاکټر نجیب رژیم هم په برجاو دوی ویلي په ظاهر چې موږ په افغانستان کې اسلامي حکومت غواړو او موږ د مجاهدینو سره کومک کوو. بیا کله چې د دوی څخه په تنهایي پوښتنه وشي چې تاسو څه رقم اسلامي رژیم غواړئ، نو دوی وایي موږ اسلامي رژیم غواړو چې په هغې کې